فرض مانځه پسې وروسته ډایرکټ دعا غوښته څنګه دي؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي ثابت. د فرض مانځه نه بعد دعاګانې غوښتل لاس اوچتول دا د پیغمبر نه دي ثابت. که یوازې دا سړی او که په جمع سره دعایي او که امامي او که هر طریقه باندې دا نه دي ثابت. د فرض مانځه نه بعد اذکار راغلي دي، اذکار او دغه اذکار دعاګانې دي که نه؟ اذکار دعا نور څه ته وایي، خو دغه اذکار دعاګانې دي. نو دا اذکار ویل پکار دي. که چېرته کله نه کله یو سړی لاس اوچت کړي، لکه اوس یو سړی دی څه حاجت یې راغلی، څه ضرورت یې راغلی، لاس یې اوچت کړو دعا وغوښته، کله نه کله هېڅ خبره نه. خو دې نه عادت جوړ لکه زمونږ خلک دي او دعا هم ډېره مزدار وي زمونږ د خلکو. لیدلي مې که نه مانځه نه دا عادت دی یقیني. او بیا وایي مړی وابیان دعاګانې نه مني. دا خو د له زر کاله کې هم نه منم. دې ته دعا وایي. زم دغه دعا نشته چې یو سړی داسې لاسونه ونیسي او جاړي او فرض مانځه نه بدلېږي، دا نه ده ثابت. او دا زمونږ د عادتي مولیان هم کې عوام هم کې ده، دا لاسونه به یې داسې یې کوي داسې او یو ته به ګوري بل ته به ګوري او ډز مخله به یې راواچي. به تا دې کې څه ووي؟ دا مخ چې دې غوړ کړو تا دې کې څه ووي؟ هېڅ هم نه، خو بس هسې عادت دی بس پکې او په ټول بدن به یې چوف کې راته دا ټول ناروا کار وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اذکار وي، د فرض مانځه نه بعد به یې څه وي؟ اذکار به وي. اذکارو کې دعا راغلې. تاسو ته خو ما قصه کړې وه، یو پیر زه ماښام لمونځ به وکړو نو تعدي مو وه ډېره څه کار مو نو چې سلام مې وګرځو بس د استغفر الله 3 پیرې مو تکبیر مو وویو اللهم انت السلام که سلام به ووته. نو دې ځای کې یو دې جومات کې مې یو کس داسې زموږ خوا کې دوکان دی که زما دا بیان به اوري او به ځان وپېژني، هغه هم ډېر سپیډ کې ووتو چې ګیراک رانه ګډوډ نه شي. نو زه د دې ځای نه ووتم او هغه د دې ځای نه راغی. نو موږ دې ګوټ کې یو ځای شو. نو هغه په لاره کې لاس داسې نیولي روان دی لکه ما دې بلډینګ نه ځان روانه چې ګاډي دي انسانان دي تا لاس نیولي. ته دې ټیم کې ته کومه دعا غواړې؟ دا اوس ګپ نه دی. داسې دعاګانې الله قبلوي؟ نه، الله خو هغه دعا قبلوي چې هغه د زړه نه وي، پکې عجزي الله ته ژړی. زه اکثر دې ملګرو ته زه دا وایم، زه یم که تا ته چې د غریب سړی داسې لاس ونیسي یو 2 ریاله راکړه، یو 2 ریاله راکړه، ډوډۍ مې نه ده خوړلې او موبایل کې ګوتې وایي 2 ریاله زر راواچوه ور به کړو 2 ریاله ورکړو، بلکې الټه به ورته وایي زه مړه ده بدماش زویه سوال هم کې او بدماشي هم کې ما ته ګورې هم نه موبایل کې ګوتې وایي 2 ریاله راکړه. نو څنګه دا خو ته الله سره بدماشي کوې؟ یا الله ما وبخه، یا الله په ما رحم وکړه، دا خو بدماشي ده. ته څنګه په الله باندې ځان بخیل ستا توجه الله ته نشته. ته په روډ کې روان یې لاسونه دې داسې نیولي او بیا ګړز دغه له راواچي مخله. نو خبره مې دا کوله چې یو خو دا دعا دې ټیم کې ثابت نه ده. داسې دعا چې لاس ول اوچت کړو ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه څوک نشي ثابتولی، نه صحابه کرامو. موږ بیا هم کله نه کله که څوک یې چېرته وکړي نو انشاءالله څه حرج به نه کله نه کله چې عادت ترې نه جوړی. خو زموږ د خلکو خو هسې عادت ترې جوړ کړی او بیا زر مخله راواچوي به چې دی نه یې کړي لکه مونځ یې چې نه یې کړی دغه شان ده. یعنې دی د دې مانځه سره یو تړلی شوې خبره ده، مانځه سره تړلی شوي. ښه تاسو بعض لیدلي که نه چې څنګه سلام وګرځي السلام علیکم او ډایرکټ پاسي، زموږ خلک خو ډایرکټ پاسي که چې څنګه ډایرکټ پاسي نو په ولاړه باندې او بیا زر مخله راواچي او بیا په صورت ودرېږي. لیدلي هم دي که نه هم لیدلي؟ که زما د خبرې غلطي غلطي ما ته ووایي چې ته څه موږ خو ډېرې جوړې دعاګانې کوو موږ ټولو کې جاړو. ما په خپله لیدلي زه خو چې زه چې سلام کله وګرځوم نو زما خو مخ مقتدیانو ته شي که نه نو زه پکې بعض عجایبات وینم. نو دغه دوی دعاګانې داسې پکې څوک پکې ایسې روان وي شاته به یې سټ ومواړی یاره وابیان دعاګانې نه مني. دا اوس دا منلو ده دا دعا به تعالی څوک ومني چې ته پکې سټ اړی راړی یو ځای ته وبځي دا د کوم ځای کې او خو دا ځای د دې نه دی دلته دا ځای د اذکارو دی د څه دی اذکار. او
او په اذکارو کې ښکلي دعاګانې دي هغه اذکار ووایه دعاګانې پکې راځي او بې دعا دا طریقه نه ده وایه دا کومه چې ته دا کومه طریقه چې ستا ده وایه ښه ده د شیخ صاحب قیمتي او اهم بیان چې تاسو واورېدلو د دعا باره کې چې دعا صحیح طریقه د فرض مونځ نه بعد دعا دغه شان اهم او قیمتي بیانونو دپاره تاسو زموږ سره اوسئ السلام علیکم ورحمت